السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی ځل مې ده چې یوه لنډه کیسه تاسو ته وایم. هغه کیسه ده چې نیمه نړۍ وژړوله. هیله کوم چې تر پایه واورئ. ژباړونکی سجاد شاه او وړاندې کوونکی صحبت الله ارمان. په لوی ښار کې په سودا اخیستنه بوخت وم. ناڅاپه مې په یو دوکاندار چې له یو ماشوم سره په خبرو بوخت و سترګې ولګېدې. ماشوم د 5 او 6 کلونو په عمر وه. دوکاندار ورته وویل بخښنه غواړم که د دې نانځکې د اخیستو لپاره پوره پیسې نه لرې. ماشوم نظر په ما واچو. راغی او ویې ویل ماما آیا ما سره رښتیا هم پوره پیسې نشته؟ ما د ده نغدې پیسې وشمېرلې او ځواب مې ورکړ زما ګرانه ته ښه پوهېږې چې د دې نانځکې د اخیستو لپاره کافي پیسې نه لرې. ماشوم لاړ او دې کې څو شېبې وتې. ور ومې کتل. ماشوم لا هم نانځکه په لاس کې نیولې وه. وروسته د هغه په لورې ورغلم او ترې ومې پوښتل دا نانځکه چاته وروړې؟ ماشوم وویل زما خور له دې نانځکې سره مینه رالره. ما غوښتل د هغې په کلیزه کې ورته ډالۍ کړم ځکه چې ډېره غوښتنه به یې کوله. اوس مجبور یم چې نانځکه خپلې مور ته ورکړم. کله چې هغه ورځې زما خور ته به یې ورکړې. د دې خبرو په کولو سره د ماشوم په سترګو کې خفګان اثرات په خپرېدو شول. زما خور مړه شوې ده. زما خور مړه شوې ده. پلار مې وایي چې مور به دې هم خپلې خور ته ډېر زر ورشي. له همدې وجې مې فکر وکړ چې مور به مې دا نانځکه زما خور ته ورسوي. نږدې وه چې زړه مې ځای په ځای ودرېدلی وای. ماشوم مخ راواړو او ویې ویل پلاره ته مې وویل چې تر هغې د زما مور نه درومي تر څو چې زه له چکر څخه نه وم راستون. وروسته یې خپل ښکلی تصویر راښکاره کړ چې پکې خندلې وي. بیا یې وویل غواړم دا تصویر مې مور له ځان سره یوسي تر څو خپله خور مې له یاده ونه باسي. زه مې له مور سره ډېره مینه لرم او په دې هیله یم چې هغه به مې یوازې نه پرېږدي. مګر پلار مې وایي چې هغه مجبوره ده چې لاړه شي تر څو له کوچني خور سره دې اوسېږي. هغه یو ځل بیا په ډېر خفګان او خاموشي انداز نانځکې ته وکتل. ما په ډېرې بیړې سره خپلې بټوې ته لاس وغځاوه او ماشوم ته مې وویل راځه چې یو ځل بیا پیسې وګورو. داسې فکر وکړه چې صندوق کې د نانځکې لپاره پوره پیسې لرې. سمه ده ویې ویل په همدې هیله چې پوره پیسې به ولرم. بې له دې چې د هغه راپام شي یو څو پیسې مې ور ډېرې کړې او په شمېرلو مو پیل وکړ. ومې وویل دا خو د نانځکې لپاره پوره پیسې دي حتی اضافه هم دي. ماشوم وویل شکر خدایا شکر خدایا چې ما ته دې پوره پیسې راکړې. بیا یې ما ته راوکتل او ویې ویل تېره شپه له ویده کېدو مخکې مې خدای جل جلاله ته سوالونه وکړل چې د نانځکې د اخیستو لپاره پیسې راکړې تر څو زما مور یې زما خور ته ورسوي. هغه زما سوال قبول کړ. همدارنګه ما غوښتل چې خپل مور ته د سپین ګلاب د اخیستو پیسې هم ولرم. مګر دومره جرأت مې ونه شو کولی چې خدای جل جلاله ته ډېر سوالونه وکړم. خو اوس هغه ما ته د نانځکې او سپین ګلاب د اخیستو پیسې راکړې. زما مور له سپینو ګلانو سره ډېره مینه لري. سودا اخیستنه مې په 2 جلا جلا ځایونو پای ته ورسوله خو ومې نه شو کولی چې هلک له یاده وباسم. وروسته مې 2 ورځو مخکینۍ ورځپاڼې یوه مقاله ذهن ته راغله چې یو شرابي موټر چلوونکی ته پکې اشاره شوې وه
هغه په یوه ځوانه میرمن او یو وړې نجلۍ باندې موټر خېژولی وه. وړې نجلۍ په هماغه شېبه خپل ژوند له لاسه ورکړی او مور یې په یو له خطر ډک حالت کې پاتې شوه. فکر مې وکړ شاید هماغه د ماشوم کورنۍ وي. 2 ورځې وروسته مې په ورځپاڼه کې د هماغې مېرمنې د مړینې خبر ولوست. ټکان مې وخوړ، پورته شوم او په ډېره بیړه مې یو ګېډۍ سپین ګلان واخیستل او مخامخ د مېرمنې د جنازې مراسمو ته ور روان شوم. کله چې ورسېدم هلته د مېرمنې تابوت باندې د لیدلو او دعا کولو لپاره ډېر خلک راټول وو. زه هم ورنږدې شوم او ومې لیدل چې د مېرمنې سره په تابوت کې 3 نور څه هم وو. هغه په لاس کې د سپین ګلاب تر څنګ د ماشوم تصویر نیولی و. په سینه باندې هماغه نانځکه ایښې وه. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. ځای مې پرېښود. داسې احساس مې وکړ ته ژوند مې د تل لپاره تغیر وخوړ. ځینې ادبي ټوټې رښتیا جوړوونکې وي. زما خوږ ګرېوان ټول رالوند کړ. که کومه غلطي شوې بخښنه غواړم. لومړی ځل مې و. ستاسو د کامیابۍ او د خوشحالۍ په هیله خپل ورور صحبت الارمان ته تغیر. الله